سلامونه او احترام. عزیز لالاوی که د سمې که د غره ښکلي دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. او کلي ته راشه مسافر لاليه، دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي. پېښور کې ما ناسو آفس کې مو ګپ شپ لګو نو یو کتې پتې بچوړی را باندې راپېښ شو. زویه څه دی نوم دی؟ نوم دی څه دی؟ ماز دی نوم دی. دویم کې سبق وی مازه ABCD وی. او کور دی چېرته دی؟ بورډ کې پېښور کې دی. او ته چې غټ شي ته به څه جوړېږي؟ ډاکټر به جوړېږي. خلکو له به ستنې وایي. نو بیا به زه جاړم که نه، زه خو ستنې نه یېرېږم. بیا به څه کې؟ او دا راته ووایه چې دلته چې دغه دي هغه برډز او هغه اوسۍ هغې سره دې لوې کړي دي که نه؟ هغه ستا دي؟ مونه ته ما سره سمې خبرې نه کوې، زه ستا نه خفه شوم. هغه سندره ووایه جام ته رسېدم. نو ته کوم ځای نو ته خو ښکارې نه نو ووایه. چشمې اچې راشه. ها دا واله چشمې دقې کې سندره ووایه. ښه دا واله ووایه سندره. نو ته خو سندره نه وایې نو دې کې اوس سندره ووایه. شاباسې ویری ګوډ. زه وایه جام ته رسېدم او که جانان ته رسېدم. وایه ښکلې نه دي؟ تله به ښکلې والمه. هغه بلې دل راکمه. او دا اس د چا دی؟ د دې سورلي کولی شي؟ او د چاچې ترې دغه ولې اچولی ده؟ دا ولې؟ چې نظره نه شي؟ نظره کېږي؟ چشمو پسې ځې؟ مړه یاره یو خو ته داسې منډې ترډې وهې. دا اوس دی نورو چشمو پسې راغی. دا آزاد مارغه دی بس چې دی چېرته وګرځېد. دا یو ډېر تکړه ځوان دی. ځوانه اوس وایه سندره. اوس ښکلی ښکارې. ښه ګډ. او بله سندره دل درځي؟ بله ووایه. او نوره یوسو جام ته رسېدلی. جام ته لا نه یې رسېدلی. او کرکټ کولی شي؟ چشمې واچو. فوټبال کولی شي؟ اوهو ګورې یا الله تعالی. ښه دا زه هم واچوم. دا ګوره دی هم د ده اخوا دېخوا سړي سره د انټرویو نه کوي چې د ده په لیول کې نه وي که نه د سټینډر. ښه اوس ما هم چشمې واچولې. ستا چشمې ښکلې دي که زما؟ ستا چشمې ښکلې دي. او چشمې چې واچې نو تا ته ځان افسر ښکاري؟ افسر شوې اوس؟ او ویښته درله چا منګز کړي دي؟ ځان له دې منګز کړي دي؟ ځان له منګزولی شي؟ بانګ ویلی شي؟ بانګ تا څومره عمر دی؟ ملګرو دا ګورئ دا څومره کیوټ دی. رښتیا خبره خدا ده. ولې زه به را چشمې لرې کړمه. ماشومان زه بیا په خپل ویډیوز کې وایم دا به انکریج کوئ. ماشومان نو نفسیاتو باندې به ځان پویه کوئ. دوی سره به هغسې ډیلینګ کوئ. اکثر موږ ماشومان وهو او ټکو او موږ داسې وکړو. موږ خپل د سوچ مطابق هغو ډیل کوو. ماشوم به د ماشوم د سوچ مطابق ډیل کوي. دا اوس تاسو ګورئ چې څه کوي نو زه ورسره روان یم. کله چشمې راوالي کله دا ګورئ الله تعالی. نو دی به بلاک کوئ نه په خپلو سوچونو کې. نو دی به انکریج ده کې به کریټیویټي راشي. تاسو چې ماشوم ته وایئ چې داسې کوه او داسې مه کوه د ده نه به د غټ سړي څیزونه نه ایکسپیکټ کوئ. ده سره به د ده په چال باندې ځئ. دی به انکریج کېږي. ده ته به د ښه او د بد تمیز ډېر په فرینک موډ کې ښایئ. نو بیا به زمونږ ماشومان د سبا ذمهوري د قام معماران به دیو به کنټریبیوټ کړي. دیو به د سیسټم کې ډېر ښه ریولوشن راولي. زمونږ ټول ماشومان چې هغه هم نفسیاتي بیماران یې موږ یېرولي او پلارانو ته ځان په دې نر ښکاري وایي زما په مخ کې ماشوم خبره نشي کولی. زه چې پسې سترګې راوباسم نو داسې نه ده. دا خو ګلالیان دي. د دیو ذهن یو خالي سلیټ دی تک سپین چې موږ پې څه نقش کړه او څه ولیکل هغه به دیو ټولنې ته ورکوي. که دیو سره موږ ښه رویه وکړه نو دیو به په ټولنه کې ښه رویه مثبت رویه کوي. که دیو موږ وځورول ووهل د یرې په ماحول کې مو ساتل نو دیو به په ټولنه کې یره خوروي. د احساسي کمترۍ ښکار به. بهرحال دا یو وړوکی پیغام. ته څه پیغام ورکوې خلکو ته؟
څه پیغام ورکې ورکه پیغام څه به ویل غواړې خلکو ته اسم نه ګورئ د ده په دې ایس نه کې څومره لوی پیغام دی لکه دی خلکو ته دا ویل غواړي چې تاسو مونږ دې ته نو پرېښودي چې مونږ څه وویو نو وایي اسم نه یم چېرته لاړې ځې چېرته ځې تاسو کتی شئ ملګرو د خپل یو بس سټایل دی یو قصه دی هر ځای کې داسې رواني نو دا مونږ انکریج کوو مونږ ویو چې یاره د تخلیقي صلاحیتونه چې دي نو هغه ونه وژلی شي بلکې هغه نور هم ښایسته پیاوړي شي سم هیرو دی هیرو راځه دې خوا راځه معاذ دې خوا راځه زویه دا بند شو راځه داسې لاړ شه که نه داسې لاړ په دې چشمو کې داسې لاړ شه یوه جوړه چشمې واغونده داسې لاړ شئ معاذه ترې چشمو کې